سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ شئ. د پښتو فلمونو پیژندل شوی ستوری آصف خان وایي زوی یې ارباز خان په خپله خوښه د یوې فلمي نجلۍ سره واده وکړ. ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. او دی په دې کار خوشحاله نه دی. نوموړی وایي ارمان یې و چې کور ته یوه پښتنه انګور راولي، خو ارباز خان په تنکۍ ځوانۍ کې په رنګینو مین شو. آصف خان وایي د خپل لومړي فلم دره خیبر نه یې 3000 روپۍ معاوضه اخیستې وه چې هغه مهال دا پیسې ښې ډېرې وې ځکه چې د یو ښه ګاډي بیه هغه وخت 2000 روپۍ وه. آصف خان وایي پر پښتو فلمونو نیوکې ډېرې کېږي، خو دا چې د ده په وینا زمانه اوس ډېره بدله شوې او د اوربل او دیدن په شان فلمونه د خلکو پام ځان ته نشي راړولی، نو د پښتو فلمونو جوړونکي هم د حالاتو مطابق فلمونه جوړوي. آصف خان وایي په پښتو فلمونو کې د ټوپک د کلتور نه دی هم ستړی دی او د دوی د خپل پروډکشن نه چې کوم فلمونه جوړیږي دوی پکې هڅه کوي چې که د جنگ انځورګري هم کول وي نو لاس په لاس جنگ دی وړاندې کړي. آصف خان زیاتوي چې له وړوکوالي نه یې ارمان و چې په فلمونو کې کار وکړي او خپل مراد ته د رسېدو لپاره یې په مزارونو دعاګانې غوښتې دي. دی وایي شهرت الله پاک هغه کس ته ورکوي چې ورته نږدې وي. آصف خان وایي هندي فلمونو ځکه ښه وي چې هلته پر فلمونو په میلیونونو روپۍ لګښت راځي او دلته د پښتو یو فلم په 80-90 لکه روپۍ جوړیږي، نو ځکه پاکستاني فلمونه هیڅکله د هندي فلمونو مقابله نشي کولی. د پښتو فلمونو دغه نامتو ستوری وایي د پښتو فلمونو صنعت مخ په ختمېدو دی ځکه چې په پښتونخوا کې ځای په ځای سینماګانې وي، خو اوس یوازې په مردان او پېښور کې سینماګانې پښتو فلمونه وړاندې کوي. د پښتو فلمونو د دغه نامتو ستوري سره د مشال همکار بشیر ګواښ خبرې کړې دي. ویډیو در سره حتما لایک او مخکې شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ.